ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلي وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ډېر ښه. په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه خپل د نن ورځې درس پیل کوو. د نن ورځې درس د موږ تاسو د اسلامي آدابو یو نوی درس دی. کوم درس دی؟ د مرستې او مهربانۍ درس دی. څوک چې مرسته کوي او مهرباني لري. تاسو وګورئ دلته دغه نجلۍ ګورئ چې خپلې بازیچې ټولې کړي او په دغه جال کې اچوي. د خپلې مور سره مرسته کوي چې کور یې منظم وي، کور یې ټول وي. او وګورئ د دې کوټه څومره ښه پاکه صفا ټوله ښکاري. نو دغه نجلۍ د خپلې مورجانې سره یې مرسته کړې. مرستې ته په انګلیسي هیلپ وایي. هیلپ مرسته یا کمک کول. او په دې ویډیو کې وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ګورئ چې دغه نجلۍ خپله نیایې ده یا یې بل څه کېږي، هغه یې په ویلچیر کې کېنول یې. حتما دغه ښځه بیچارګۍ پښې خوږ شي، څه مشکل لري یا فلجه ده، د یوه ځای نه یې بل ځای ته لږدوي. دا یو کمک یا مرسته ده چې دغه نجلۍ ورسره کوي. او بیا په دې ویډیو کې وګورئ. په دې ویډیو کې دغه نجلۍ د خپل پلارجان سره مرسته کوي. د خپل پلارجان سره یې مرسته کړې ده، کوم شی د لاس نه اخیستی دي، د خپل پلار سره یې مرسته کړې ده. او په دې ویډیو کې وګورئ چې دلته دغه دوه ماشومان چې تاسو ګورئ، یوه ماشوم د پیشو سره مرسته کړې ده، کوم شی د خوراک ورته راوړي دي ورکوي. او هغه بل هلک چې ګورئ هغه یو پاپیګی د یو سپی دی، هغو ته یې ډوډۍ راوړي یا کوم شی ورته راوړي دي، غرض نه پې لري، مرسته ورسره کوي. نو موږ تاسو باید د خپل مورجان، پلارجان، د خپل خور ورور، د خپل نورو مشرانو سره، د خپل انا او بابا سره، د ملګرو سره، د نورو خلکو سره مرسته وکړو. او حتی د حیواناتو سره هم مرسته وکړو. د حیواناتو سره، د الوتونکو سره مرسته وکړو. دلته په دې چینل کې یوه قصه ده چې د اجمل او ټپي مرغۍ قصه هم ده چې ټپي مرغۍ سره یې څنګه مرسته کړې. تاسو بیا هغه قصه هم وګورئ. نور نو مو وخت پوره شد. د خدای پامان.